على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علوم الحديث کی په مصطلح الحديث کی زموږ اوله مرحله چې په هغه کې موږ بیقونیه منظومه البیقونیه وویله، نو د هغې د ختم وروسته موږ انشاءالله په مصطلح الحديث کې الفیه د امام عراقي رحمه الله وایو. د هغې څه مخکې د تمهید په توګه دوه درې دروس تمهیدي دروس دي چې په اول هغه درس کې تعارف د کتبو د مصطلحو دی. د مصطلحو چې مصطلح الحدیث دی، د دې موضوعګانې دا د یوې موضوع په اعتبار سره هم پر دې باندې کتابونه شته، او عام په مصطلحو کې هم په دې کتابونه شته. خو د دې کتابونو چې هغه موږ در کومه وسط در خپله وسط څونه کتابونه سره راجمع کړي دي، نو هغه کتابونو مختصر د کتاب نوم، د مؤلف نوم، او بیا هغه مهم کتابونه دا موږ پکې ظاهروو. البته چې پر خاص موضوع باندې کوم کتابونه لیکل شوي، لکه فقط پر صحیح باندې کتاب لیکل شوی دی، فقط پر حسن باندې لیکل شوی دی، فقط پر شاذ لیکل شوی دی، فقط پر زیادات الثقه لیکل شوی دی، فقط پر منکر روایت باندې، فقط پر معلل روایت باندې، پر دې خاص موضوعګانو چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه به هلته وایو چې کله هغه خاص موضوع کې بحث کوو. نو د علوم الحدیث کتابونه شپږو قسمونو ته ویشل شوي دي. شپږ قسمه دي دا کتابونه. یو قسم کتابونه هغه دي چې هغه متون اصول، یعنی چې دا په خپل اصل کې هغه یو کتاب دی لیکل شوی دی، د هغه کتاب د اصلیت په خاطر باندې یو قسم یې دغه کتابونه دي. او دویم قسم په دې کتابونو کې بعضې کتابونه ډېر مهم پاتې شوي دي، ډېر یو مدار د دې علم پاتې شوي دي، نو د هغه کتابونو څه خلکو اختصارات کړي دي. نو اختصارات څه خلکو د بعضې کتابونو نه نظم جوړ کړی دی، د نظم په شکل باندې جوړ کړي. نو منظومات او څه خلکو پر هغه کتابونو باندې نقد کړی دي چې دا خبره یې داسې کړې ده، داسې نه ده صحیح، داسې صحیح ده، فلاني خبره یې پر دا فلاني طرز صحیح ده. نو دا بیا نقود دي. او بل بیا ځینو خلکو یې تشریح کړی، هغه بیا شروحات د متونو. او په شپږم قسم کې مهم هغه کتابونه چې سړی افتتاحي توګه باندې مبتدي خلک د مبتدیانو د شان مطابق کتابونه وایي، بیا مهم او تر ټولو بهترین کم کتابونه ښه کتابونه دي چې باید انسان یې د فن لپاره انتخاب کړي او بیا په فن کې په هغو کې مراجعه همیشه کوي. نو دا شپږ قسمه کتابونه دي: اصول، اختصارات، منظومې، نقود، شروح، مهم کتابونه د انتخاب. اول هغه کتابونه چې هغه متون دي په علوم الحدیث کې، خالص په علوم الحدیث کې چې جزء د کتاب نه وي، د اصطلاح په توګه باندې امام حارث ابن اسد المحاسبي رحمه الله اولنی کتاب لري. د تاریخ وفات 243 دی. دا هغه صوفي چې رسالة المسترشدین لري. د کتاب نوم دی فهم السنن. د اتصال او د انقطاع د سند په مباحثو کې د رایه هم یو قابل جد رایه د دیم علما نقل کوي. فهم السنن د کتاب نوم دی. دا اولنی کتاب دی. دا عالم حارث ابن اسد المحاسبي صاحب د رسالة المسترشدین دی چې هغه کتاب یې هم چاپ دی. عبدالفتاح ابو غدا رحمه الله د هغه پر هغه کتاب باندې تحقیق و تعلیق هم لري. دی په 243 کې وفات دی. دا اول کتاب دی. دویم کتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، دا د قاضي ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي. دا عالم په 380 کې وفات شوی دی. د کتاب هم یو د مصطلحو د هغه کتابونو نه دی چې خلک حواله ورته کوي او یا خلک د کتابونو په سر کې ذکر کوي. دریم کتاب د امام حاکم رحمه الله دی، د مشهور حاکم چې صاحب د مستدرک دی.
معرفة علوم الحديث په نامه د کتاب دی. د حاکم نوم ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم دی په 415 هجري کې وفات شوی دی. د مشهور معروف کتاب مستدرک دی. دی هم په معرفت د علوم الحدیثو کې په مصطلحو کې کتاب لري او د دې کتاب هم د ډیرو بهترینو کتابونو نه دی. او دا د پر کتاب باندې بیا ابو نعیم څه کار کړی دی، المستخرج على علوم الحديث. هغه بیا ابو نعیم اصبهاني رحمه الله چې کوم کتاب دی هغه المستخرج على علوم الحديث. ابو نعیم اصبهاني رحمه الله په 410 کې چې دی دا وفات شوی. پنځم کتاب په دې علوم الحديث کې د اصول په توګه دا د ابو عمرو دانی کتاب دی. دی په 444 کې وفات شوی. شپږم بهترین کتاب په متونو یا په اصولو کې الکفایه فی علم الروايه یا فی اصول علم الروايه دا د امام خطیب بغدادي رحمه الله دی. مشهور مؤلف دی خطیب بغدادي رحمه الله. د دنیا په بهترینو علماو کې یو عالم تیر شوی. خطیب بغدادي رحمه الله معروف مشهور تاریخ بغداد چې لري، تاریخ مدینه السلام یې نوم دی. الفقيه والمتفقه چې لري. بیخي ډیر کتابونه یعنی د حدیثو په هر موضوع کې تقریبا د کتاب سته. خلق په کتابونو د خطیب باندې دا نور علما وایي چې عیال دي. دی خطیب بغدادي رحمه الله 463 کې وفات شوی دی. او یو بل د علوم الحديث کې خاص د سما په اړه باندې چې یو کتاب دی الالماء الى معرفة اصول الروايه وتقييد السماع د قاضي عياض بن موسى رحمه الله. کتاب دی قاضي عياض هغه سړی دی چې هغه الشفاء بتعريف حقوق المستفاده د کتاب دی په 1544 سنه هجري کې وفات شوی دی. د دغه کتاب هم په اصول د روایت کې ډېر بهترین کتاب دی. اتم کتاب معرفة انواع علوم الحديث یا مقدمه ده. دا مقدمه د ابن صلاح. دا یو مرکزی کتاب په دې زمانو کې تقریبا د علم مصطلح الحديث په تاریخي سطح باندې دا یو تاریخي مخدوم کتاب دی. تقریبا دا کتاب په خدمت کې سیال په کتابونو کې نه لري. همدغه کتاب دی چې د وجه څه چې دغه کتاب ته اختصارات هم سوي دي، منظومې هم ځینې لیکل سوي دي، شروحات هم پر لیکل سوي دي او تنقیدات هم باندې سوي دي. یعنی د دې کتاب د ریړ د ملا د هډ مثال لري په علوم الحديث کې، په علم مصطلح الحديث کې. د دې کتاب دا ډیر مخدوم کتاب دی. داسې مخدوم کتاب تقریبا په مصطلحو کې بل نشته. دا کتاب د ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شهرروزي چې په ابن صلاح باندې مشهور دی. دی د 9 صدۍ سړی دی. 643 سنه هجري کې د وفات دی. او نم کتاب په دې باب کې نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر دا د حافظ ابن حجر رحمه الله متن دی. دا گویا کې یو اختصار مو ته ویلی سي او خپل متن هم دی. بیا د خپل شرح باندې لري شرح نخبه هغه په شروع کې راځي. دا خو هغه کتابونه سول چې دا متون دي، اصول دي او دا هغه ولې په دې کتابونو کې ډیر مخدوم کتاب دا د ابن صلاح رحمه الله معرفة انواع علوم الحديث. د دې معرفة انواع علوم الحديث بیا خلکو اختصارات کړي دي، را مختصر کړی دي. نو اختصارات چې دویمه موضوع ده په هغې کې بیا کم کتابونه دي. التقریب والتیسیر دا د امام نووي رحمه الله شارح د مسلم معروف مشهور امام نووي رحمه الله په 600 کې د تاریخ وفات دی. د دې کتاب دی. اصول علم الحديث د ابن نفیس رحمه الله دا اختصار دی. الاقتراح دا د ابن دقیق العید رحمه الله کتاب دی. د 8 صدۍ سړی دی. 902 کې د وفات شوی. اقتراح دا د دې اختصار دی. او دغه اقتراح بیا هلته په موقظه بیا ان شاء الله لیکل شوی. موقظه چې ده دا دغه اقتراح
دا دلته لاندې سته دا اقتراح څه چې دا منقذه بیا د ذهبي کتاب دی د بیا د ابن دقیق العید کتاب مخ ته ایښی دی بیا یې کار ځین کړی. بهرحال بل المنهل الروي دی دا د بدرالدین ابن جماعه دی په 933 کې دی وفات شوی دی. الخلاصه في علوم الحديث دا د علامه طیبي رحمه الله دی د مشکات شارح د ده دا کتاب بیا دا په علوم الحديث کې یو اختصار دی په 943 د سنه دا دی وفات شوی دی. المنقذه في علم المصطلح دا د امام ذهبي رحمه الله یو مختصر متن دی چې هغه د بیا ډیر کار د خپل شیخ ابن دقیق العید رحمه الله څخه چې هغه اخیستی دی. د دې کتاب دا هم یو د هغه شو اختصارات څه دي چې پر دم ډیر کار شوی دی. علماو د ده پر کتاب باندې شی شرحې کړي دي. معاصرینو په خاصه توګه بیا دی چې د هغه په شعرو باندې نازولی دي. او یو بیا بل کتاب علامه ابن ترکماني رحمه الله لیکلی دی چې هغه د هغه کتاب نوم مختصر دی. د ده تاریخ وفات 950 دی. اختصار علوم الحديث دا کې امام ابن کثیر رحمه الله کتاب دی. د ده تاریخ وفات دیم د 8 صدۍ سړی دی 904 دی. المقنع في علوم الحديث او دا رقم التذکره في علم الحديث دا دواړه کتابونه د علامه ابن الملقن رحمه الله دی. ابن ملقن رحمه الله په 904 کې وفات شوی دی او ابن ملقن رحمه الله په کثرت د تالیفو کې تقریبا په خپل زمانه کې مثال نه لري. ابن ملقن رحمه الله البدر المنیر د دې بهتر ډېر ښه کتابونه لري. دا یو د هغو علماو نه دی چې یتیم پاتې شوی دی ابن ملقن. دویم اړخ متون اختصارات دا اکثر اختصارات دي د ابن صلاح د کتاب د معرفت. بل بیا منظومې دي چې دغه مصطلح د اصطلاح دغه باب دا واوړي نظم ته نظم ځین جوړ سي. د نظم په صورت کې بیا هغه اصطلاح ډېره ښه یادېږي. لکه اوس موږ الفیه د عراقي وایو دا بیا پر الفیه د عراقي باندې بحث وکړو نو دا بیا د یادولو دپاره یي. طالبانو د علوم الحدیث ته اصحاب د علوم الحدیث ته د اصطلاحګانو یادول د شعر په ژبه نو دا منظومې یوه شمس الدین الخویی رحمه الله هغه منظومه لري اقصى الامل والصول في علوم حديث الرسول د شمس الدین رحمه الله دا چې دی په 693 کې وفات دی. دویمه التبصره والتذکره دا د علامه زین الدین عراقي رحمه الله چې بیا موږ وایو دی په 806 کې وفات دی. دا هم ډېر یو بهترین کتاب دی. دریمه منظومه الهدایه في علم الروايه دا د شمس الدین محمد ابن محمد الدمشقي و ابن الجزري باندې چې معروف دی د ده هم یوه منظومه سته. او بله منظومه د علامه سیوطي رحمه الله ده چې نظم الدرر في علم الاثر د هغې نوم دی. دا د جلال الدین سیوطي رحمه الله ده. دی د 10 قرن سړی دی 911 کې وفات دی. سلك درر في مصطلح اهل الاثر دا د محمد بن محمد الغزي رحمه الله ده. دی بیا په 915 کې وفات دی. او یوه بیا لغة المحدث الكبرى دا هم زر شعرونه دي. دا د ابو معاص طارق بن عبد الله چې دا معاصر عالم دی. دی هم په علوم الحديث کې ډېر ماهر سړی دی او د ده منظومه هم ډېره بهترینه منظومه ده. او بل بیا نقود دي چې نقدونه خلکو پر علماو خاص کر پر ابن صلاح باندې کړي د هغه دپاره هم څه مهم کتابونه دي. علامه ابن لبان رحمه الله شمس الدین محمد ابن احمد ابن عبد المؤمن دا اصلاح کتاب ابن صلاح په نامه کتاب لري. په هغې کې تنقید لري. دی په 949 کې وفات دی. بل کتاب په دغه نامه باندې اصلاح کتاب ابن صلاح دا د علامه مغلطايي یا مغلطايي دا حنفي عالم دی. په 902 کې وفات دی. دی پر هغه باندې داسې. او نکت على مقدمه ابن صلاح د علامه بدرالدین زرکشي رحمه الله دی. په 994 کې د وفات دی. څلورم د نقدونو الشغال فياح من علوم ابن صلاح د شیخ برهان الدین ابراهیم ابن موسی الابناسی رحمه الله کتاب دی. په 902 کې د تاریخ وفات دی. او بل
علامه زين الدين العراقي رحمه الله دغه د الفیه والا یو کتاب پر دغه مقدمه د ابن سلام لري التقييد والايضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن صلاح. دا بیا د کتاب دی محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. دا د علامه ابو حفص سراج الدين عمر بن الاسلام بلقيني رحمه الله کتاب دی پاته سو پنځه کې پاتې. شرح علوم الحديث، شرح علوم الحديث دا د ابن جماعه کتاب دی پاته سو نس کې پاتې سوی دی. النكت على ابن صلاح د حافظ ابن حجر په دې نامه باندې کتاب لري. د حافظ ابن حجر رحمه الله دوه شانې دي. یو شانی حدیثی دی چې دی یو ناقد محدث امام دی، یو شان د یو شافعي عالم د مصطلح د عالم دی چې دی یو شافعي او یو اصولی دی. حافظ ابن حجر رحمه الله خو خپل تمام خدمت کړی په علم حدیث کې دی، په حدیثو کې دی. خو د حافظ ابن حجر رحمه الله چې نقدي او حدیثي شان دی دا د دوه کتابونه معلومیږي. یو د نکت نه، یو د هدى الساري نه، هدى الساري چې مقدمه د فتح الباري ده، او یو د اصولي شان دی چې هغه بیا د نورو کتابونو معلومیږي چې هغه کې ګویا کې د یو محدث شان ته تحقیق نه کوي، د یو اصولي په شان تحقیق کوي. هغه د شنو نخبه او د نورو کتابونو نه بیا دا ښکاره کېږي. بهرحال د کتاب ډېر بهترین کتاب دی نکت او نقد پر دا زموږ پر تيسير مصطلح الحديث باندې نقد دا طارق ابو معاذ طارق ابن عبد الله ابن محمد د چې کوم تحقیق کړی دی، تنقید کړی دی، ډېر زبردست تنقید دی. اصلاح الاصلاح په نامه باندې دا نقد پیدا کېږي. او داسې النكت الوفيه في شرح الفيه دا د علامه بقاعي رحمه الله کتاب دی، دا بهترین کتابونه دي. او دغه مقدمه د ابن صلاح یا نور کتابونو پر دې باندې شری چې سوي دي، په دې کې ډېر شری پر نور کتابونو مست خبرال په مقدمه د ابن صلاح باندې چې بعضي نه پر مقدمه د ابن صلاح نه بلکې پر مقدمه د ابن صلاح چې کوم اختصارات سوي دي یا دا غوبه چې کوم منظومه سوي دي پر هغه باندې چې کوم شری سوي دي هغه په دې ځکه ذکر کیږي. لکه ګوره شرح د عراقي ده پر خپل الفیه باندې دا یو بهترین کتاب دی. فتح المغیث دا په ډېرو بهترینو کتابونو کې هم دی. فتح المغیث په مهمو کتابونو کې هم دی او دا په د منظومه په شروع کې هم د یاد دا د علامه سخاوي رحمه الله کتاب دی فتح المغیث شرح الفیه الحديث د عراقي پر دا شرح باندې دا کړی. البحر الذي زخار في شرح الفية الأثر دا د علامه سیوطي رحمه الله خپل شرح خپل الفیه کړی. تدریب الراوي دا علامه سیوطي رحمه الله پر تقریب نووي باندې چې کوم شرح دغه کوم اختصار کړی دی. نووي رحمه الله چې د ابن صلاح کوم اختصار په تقریب کې کړی دی د پر هغه باندې شرح کړی ده. تدریب الراوي دی ورسره دا یو د بهترین کتابونه دي. او نزهة النظر دا د حافظ ابن حجر خپل شرح پر خپل متن پر نخبه باندې کړی شرح نخبه ذکر. او شرح الشرح دا علي قاري رحمه الله کړی ده پر شرح نخبه باندې. امعان النظر دا عابد سندي رحمه الله پر هغه شرح نخبه باندې کړی ده. د منظومه بيقونيه شرح سراج الدين حسيني کړی ده چې دا زموږ سره به هم وه. او یو د بهترینو کتابونو په شروحاتو کې ظفر الاماني ده چې د مختصر د جرجاني شرح ده، دا هم په مصطلحو کې یو بهترین کتاب دی. او الباعث الحثيث شرح د اختصار د علوم الحديث د احمد شاکر. او شرح د موقظه شرح حاتم شریف الاونی معاصر عالم دی، دا یو بهترینه شرح ده. او د نخبه د شرح نخبه چې کوم شرح ابراهيم لاحم چې معاصر عالم دی. ابراهيم لاحم دا اوسنی عالم دی، ژوندی دی. په قسم کې کوم چې جامعات جامعه القسم په دې کې دی. او دا بل حاتم شریف عونی دا صوفي عالم دی، اوسنی عالم دی، معاصر عالم دی. خود د په آراو کې د خلکو سره اختلافات په دغه کې په جامعاتو کې تقریبا ما بل ورځ مدینه منوره کې د چا سره دغه کوله نو د ماته داسې وایي
ما د پښتنه دي نو کې چې دی به چیر کې د اسکول د آراوي او د اختلافات د خلکو سره پر دا رقم سویته یا د بعضو آراو کې هم داسې څه تعارضات سره راغله چې د هغې د وجې څه اوس دی داسې دي لکه پر دغه باندې چې نه وي په داسې غټو غټو جامعاتو کې د وجود نه وي. بهرحال دا هغه کتابونه دي چې د شروح په طرز باندې لیکل شوي دي. په دې شروح کې بعضې تنقیدي شریم شته. اوس نو هغه کتابونه چې باید یو طالب علم مبتدي نه منتهي طالب علم اقتناع کولی شي د خپل ځان لپاره، هغه دغه څه کتابونه دي. توجیه النظر دا ډېر بهترینه کتاب دی. توجیه النظر دا د علامه طاهر جزائري رحمه الله چې یو د علماء عزابو نه دی، د ده په کتاب باندې تحقیق و تعلیق الفتاب غده کړی دی. دا ډېر بهترین کتاب دی. تقریبا په فن کې د دې کتاب ښه موسوعه نشته. او دویم کتاب په دې فن کې بهترین کتاب دا فتح المغیث د علامه سخاوي رحمه الله دی. او دریم کتاب په دې دغه کې دا د شبیر احمد عثماني رحمه الله چې کومه مقدمه ایښې ده د فتح الملهم په سر کې چې هغه د مسلم د مقدمې دغه یې کړی دي، مبادئ علم الحدیث و اصول چې دا بیا نه ورته ایښودل شوی دي. دا ډېر بهترین کتاب دی. او قواعد فی علوم الحدیث چې دا د یلا سنن چې کومه مقدمه ده دا ډېره زبردسته دغه ده. او یو قف الاثر دا ډېر ښه شی دی. په دې دوو کې چې دی په دا دوو کتابونو کې دی آراوي د حنفیه او شافعیه دا ذکر کوي، یعنی دا چې دا مصطلح د حنفیه په نزد داسې ده او دا دغه دی د شافعي په دا کتابونه چې دي دا دغه دی. لسان المحدثین چې معاصر عالم محمد حنیف سلامه لیکلی دی دا هم یو بهترینه موسوعه ده. او معرفة اصحاب الروات زموږ په اساتذو کې دا د دکتور عبدالسلام ابو سمحه یو د بهترینو کتابونو څخه. نو مهم کتابونه په دې فن کې چې هغه یو سړی د همیشه لپاره ګوري هغه دغه اووه کتابونه دي. توجیه النظر دی، فتح المغیث دی، او مبادئ د علوم الحدیث دی، قواعد فی علوم الحدیث دی، لسان المحدثین دی، قف الاثار دی، معرفة اصحاب الروات دی. دا هغه مهم کتابونه دي.